بله ورځ کتاب کې دا خبره ولیده د سلف یو قول مې ولیدو او ځان سره مې بیا نوټ هم کړو ډایري کې ما چې زما نه ګډوډ کېږي نه ډېره ناشنا خبره هغه کړې وه هغه خبره دا کړې ده وایي که څوک په تا پسې راشي که نه حاجت له هر قسمه حاجت چې حاجت یوازې د پیسو نه وي هر قسمه مرسته منډه چې غواړي نو که اوس دي دی مه واپس کوه ولې دې خبرې ته غوږ کېږه وی ده الله ته فریاد کړی دی الله ورته ستا دا لارښوونې ده دا الله ته فریاد کړی دی الله ورته دا لارښوونې الله خو د اسمان نه څه نه راګوزاري اسباب جوړوي که نه ده الله ته فریاد کړی دی الله ورته اسباب جوړ کړي په هغه اسبابو کې یو ته یې دا دنیا دقه شان روانه ده داسې نشي کېدی چې زه د کور دروازې ته ټاله واچوم چې نه به زما خواله څوک راځي نه به زه د چا خواله ځم باز دغه دي بس ځاله یو عجیبه انسان ګرځي کته ځي بره ځي نه یې څوک پېژني او نه څوک پېژني او یاره وایي زما دا نه خوښه چې چا ته سړی د څه ووایي او زما دا هم نه ده خوښه چې ما ته څوک څه ووایي دا څوک پوره دی په دې دنیا کې غټ نه غټ سړی دینداره نه دینداره سړی دغه هم حاجت راشي او رسول صلی الله علیه وسلم چې یو شپه راوتی و د کور نه چې وږی و کیسه تاسو ته نه دی او عثمان هم ابوبکر هم راوتی و عمر هم راوتی و رضی الله عنهم دا خو دنیا ده په دې کې قسمه قسم حالات راځي او که چېرته الله څوک ستا دروازې نه راوستو که نو د الله شکر ادا کړه که الله رب العزت څوک راوستو ستا دروازې له د الله شکر ادا که الله د باندې احسان وکړو چې تا له د دې توفیق درکړو